د بنو پریس کلب مخې ته د احتجاج کوونکو خواجه سراو وینا ده چې د دوی په پروګرامونو د پولیسو لخوا په مکمله توګه بندیزونه لګول شوي دي د کوم په نتیجه کې چې دوی د سخت بیروزګارۍ او بېوزلۍ د ژوند سره مخ شوي او د خیر په ټولولو باندې مجبور شوي دي. دوی غوښتنه کوي که چېرته د بدامنۍ د خورېدو له یارې د دوی په پروګرامونو د شپې په مهال باندې بندیزونه لګول شوي وي نو بیا د دوی ته د ورځې په مهال د پروګرامونو کولو اجازه ورکړي شي چې د دې سره به نه یوازې د سیمو خلکو ته تفریح ملاویږي بلکې په نتیجه کې به یې دوی ته پیسه هم راځي چې خپل ضرورتونه به ورباندې په اسانۍ سره پوره کولی شي. बार बार हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें अपना इंसाफ दो इसलिए चाहिए कि हमें प्रोग्राम हमारे खोल दिए जाए और हम खुशी से प्रोग्राम करें. ये सब देखो सब मुसाफिर है, गरीबत हमारी है कि हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं. अगर रात को इन लोगों को कोई तकलीफ है तो हमें दिन के लिए हमारे प्रोग्राम खोल दी जाए कि हम दिन को प्रोग्राम करें और अपना रिस्क अपने घर करता. हमारा और काम नहीं मिल सकता है ना. मैं नाच गाना करता है, ये लोग कहते हैं इसके काम मत करो. मैं उधर चलता है ना पुलिस आएगा, मैं मारता है ना, कहते भाग जाओ. मेरे पास का पैसे है, ये चीज़ इसको निकालता है, डीजी टूर करता है और ये कहते तुम जाओ, ये काम मत करो. بل خواته د پولیسو وینا ده چې بنو کې کله د خواجه سراو لخوا د ډیجی پروګرامونو کلچر عام شوی د هغې نه راوروسته په زیاتره پروګرامونو کې د مرګ ژوبلې په ګډون یو شمېر بدې پیښې رامنځته شوی دي نو ځکه پولیس دې ته مجبور شوی دی چې د ډیجی په پروګرامونو باندې بندیز ولګوي او دغسې د فحاشۍ او بدامنۍ مخه ونیسي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.